د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې د 4.8 میګاواټ تولیدي برېښنایي فابریکې او د سنګین ولسوالۍ څخه تر کندهار میوند ولسوالۍ پورې د 80 کیلومتره برېښنایي مزو غځولو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د بند برق پر برېښنایي فابریکې 38 میلیون امریکایي ډالره او د برېښنایي مزو غځولو په پروژې 90 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د دغه پروژو پرانیستغونډه کې د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي رئیس الحاج ډاکټر عبدالباري عمر ویلي هڅه کوي چې د کجکي د برېښنا بند ظرفیت 150 میګاواټ ته لوړ کړي. نوموړی وایي سږکال په هلمند کې 2.7 او د کندهار لپاره 1.15 میلیارډ افغانۍ ځانګړې شوې دي چې دا به د برېښنا د لا پرمختګ او په دې برخه کې د شته ستونزو په له منځه وړلو کې ولګول شي. د 80 کیلومتره په اوږدوالي باندې 100 کیلووټ لاین په اوله پروژه کې چې هغه د 4.5 میګاواټه اوبهیزه برېښنا موږ ورڅخه ترلاسه کوو او همدارنګه 1.6 میګاواټه جنریټري برېښنا چې دا دواړه یوه پروژې وي جمله 6.5 میګاواټه 4.4 میګاواټه ظرفیت لري چې تقریبا له 5.5 زره څخه تر 7,000 کورونیو ته به د ثابتې او پاکې برېښنا رسولو پروسه ګړندۍ سي او یا د شوو کورونو ته به پاکه برېښنا ورسیږي. بلخه بیا د هلمند د برېښنا رئیس حافظ هدایت الله محمد ویلي پر روان 1404 هجري شمسي کال کې هلمند کې د ولسوالۍ لپاره د برېښنا ډېری شمېر پروژې منظور شوي دي چې په یادو پروژو کې کجکي، موسی سنګین، نهر سراج، باباجي او یو شمېر نورو ولسوالۍ ته د برېښنا غځول شامل دي. کوشش دا دی چې باباجي ولسوالۍ ته موږ برق ورکړو او دغه رقم د ندالي ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ او خپل په ګریشک کې دا چې ما درته یاد کړ د ادب خان، حیدرآباد، زنبلۍ او دا شاوخوا چې دي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي او پلان سکیج برابر دی شوی دی. د دې هر څه مکمل برابر شوي دي، دا مرکز ته لیږل شوي دي، هغه په پلان کې نیول شوي دي چې نوبتواره به انشاءالله د هر ځای دپاره بیا تجهیزات د مرکز څخه انتقالیږي او دا به بیا انشاءالله انسټالیږي، خلک به د دې څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې بیا د ګریشک ولسوالۍ ولسوال ښاغلي شرافت د خپلو خبرو پر مهال ویلي د دې برېښنایي فابریکې په فعالېدو سره به د ګریشک ولسوالۍ ترڅنګ ګڼې نورې سیمې هم له بشپړې برېښنا څخه برخمنې شي. بیا بالخصوص دا کومې دوې پروژې چې راغلي دي د برېښنا او د موږ دونه غټ ماشینانو په دې ځای کې دا د ګریشک له ډېره وخته انجینران په اخته وو، دا د دوی د مټو زور ده چې د اسلامي امارت نمایندګان دي نو دا شکریه موږ نشو ویلی او باید شکریه ووایو هم د دوی هم د ټول اسلامي امارت. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین د ابیزې برېښنا ترڅنګ د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.